وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. دا سورة توبه دا او دا مدنی سورت تا مفسرین لیکلی چې د دې آخري دوا آیتونه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم دا آخري دوا آیتونه دا مکی دي بقایا دا ټول صورت مدنی صورت تا او تاسو ته ما بار بار عرض کړی دي چې مدنی صورت هغه ته یی چې د هجرت نه بعد نازل شوی وي اگر چې په مکه کې نازل وي هم خو چې د هجرت نه بعد نازل وي هغه ته مدنی صورت یی او چې د هجرت نه مخکې نازل وي اگر چې په مدینه کې نازل وي هغه مکی صورت وي. سورة التوبه نوعیت او انداز ډیر عجیب ده. نو مخکې د دینه چې دې تاسو ته زنور تفصیل وایم د سورة التوبه عنوان سره یو ضروری اهم مسائل ذهن نشین کړي. نمبر 1 د دې سورت مفسرینو ډېر نامې ذکر کړي دي. بعض مفسرینو د نامې 11 ذکر کړي دي، بعض مفسرینو د نامې 14 ذکر کړي دي. سوره توبه چې په دې کې د توبې ذکر ده، سورة الفاضحه چې دا رسوایی کوي د منافقینو، سورة العذاب، سورة المقشقشه، سورة المنفره چې په دې کې نفرت ته د منافقینو او د کفارو نه، سورة البحوث چې په دې کې بحث ته د دوی د مسایلو نه چې هغه تفتیش د منافقینو کوي، سورة المباشره چې هغه راوچتونکې ده په جهاد باندې، سورة الحافره چې دا کډه ده د کفر دپاره، سورة المدمدمه چې په دې کې بیان د هلاکت د مدمدمه وکیږي، سورة المبعثره، سورة المشرده چې دا زغلون کې د کافرو ده، سورة البراءت چې په دې کې براءت ته د کفارو نه. دا مختلف نمونه مفسرینو ذکر کړي دي.
او د سورۃ التوبه په ابتدا کې د بسم الله ذکر نشته. دا بحث تاسو ته بعد کې کوم، خو اول دا مزد کون دا چې د سورۃ الانفال سره ربط صدا ربط دیتے ربط سم منسوسی شے نه دا. منسوسی معنا دا چې په دې باندې څه قرآن او حدیث نوی وارد شوی، خو مفسرینو د قرآن او د سنت نه یو دومره قیمتي شعر اوچت کړی چې امت ته مخې ته کېږدي نو سړي زړه سره باغ پاک کېږي. نو ما په دې باندې ډېر شی مفسرین ولیدل، نو څو چند شیونه تاسو ته مختصر بیانوم، ټول درته نه بیانوم. دې نه مخکې په سورۃ الانفال کې آداب او قتال و، آداب القتال چې د جنگ به چا سره کوي، جنگ به څنګه کوي، قوانین په هغې کې د جنګ و. په سورۃ الانفال کې قوانین جنگ و، یو قسم ته ټریننګ و. نو چې کله ټریننګ وشي بیا خو به پریکټیکل میدان ته جنگ ته ووځې. هلته ټریننګ و، قوانین و، آداب و. او دلته خدای پاک د جنگ دپاره میدان ښیي چې اوس به د جنگ کوي د چا سره. په خبرې باندې پوه شوئ؟ د فرق زوالاو سره جنگ ده چې په هغې کې اهل کتاب دي او په هغې کې دیگر کفار دي. په هغې کې امر بالقتال و په سورۃ الانفال کې، چې یعنی حکم د قتال و په هغې کې. او په سورۃ التوبه کې اسباب او وجوب د قتال دي چې سبب څه ده. هلته خو حکم وکنه، خو هغې حکم د پاره سبب څه ده او وجه د سبب څه ده. په سورۃ التوبه کې به دا ښیي. او په هغې سورۃ التوبه کې د قتال د فرضیت آیتونه و. یا ایها النبي حرض المؤمنین علی القتال. نو خلقو به اعتراض کولو، کفار او د هغوی ملګري په قرآن کریم باندې اعتراضات کوي کنه چې یاره جنگ خو ښه شی نه ده. دا ګوره دا د هغې دور نه ده، ښه نن هم دغسې ده چې مسلمان جهاد کوي، دی په هغې اعتراض کوي چې دی نه خو فساد جوړېږي، حالانکې خپله ټول عمر جنگ کوي. نو په سورۃ الانفال کې د قتال د فرضیت حکم و، او په سورۃ التوبه کې چې کوم خلق په جهاد باندې اعتراضات کوي د هغې جواباتو ذکر ده. په هغې کې په سورۃ التوبه کې په سورۃ الانفال کې د مؤمنینو اقسام ذکر کړي وو چې تاسو ته پرون ما بیان کړل. ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا، اقسام د مؤمنینو بیان شول. او بل هغه والذین آمنوا ولم یهاجروا، هغه چې ایمان راوړی ده خو هجرت نه ده کړی. په هغې کې اقسام د مؤمنینو ذکر کړي او یو قسم یې پکې د کافرو ذکر کړی و. او دلته کې په سورۃ التوبه کې بیان د منافقینو ده. په هغې کې د هغې مؤمنینو د مدد حکم کړی و چې هغو هجرت نه و کړی، او دلته د منافقینو سره د منافقینو سره د قتال حکم کړی ده. په سورۃ الانفال کې د مال غنیمت تقسیم طریقه کار و چې دا به په چا باندې تقسیمیږي. او په سورۃ توبه کې د زکات ته تقسیم، دې ته اوس جزوي ربطیایي، دې ته جزوي ربطیایي. هغې کې حکم و چې تاسو واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، د اسلحې جنگ دپاره تیارونو حکم و په سورۃ الانفال کې. او دلته په سورۃ التوبه کې به ښیي چې اوس دا څوک نه تیاروي چې هغه منافقین دي. منافقین د جنگ دپاره اسلحه نه تیاروي، هغه صرف په خپلو منصوبه بندۍ کې لګیا وي. په سورۃ الانفال کې 15 صفات د مؤمنینو بیان شوي وو، او دلته کې به 10 صفات بیانېږي. په سورۃ الانفال کې الله جل جلاله امر د قتال کړی و د ټولو دشمنانو د دین سره، چې هلته کې د دشمنانو د دین سره جنگ وکړي. په سورۃ الانفال کې د دې ذکر و. دلته کې په سورۃ التوبه کې به الله یو بل شی بیانوي چې هلته خو جنگ وکنه، اوس که کوم ځای کې جنگ نشته نو څه به کوې. بدلته کې خدای پاک په سورۃ التوبه کې به بیانوي چې د منافقین نه براعت کوي، د هغو سره به دوستانه نه کوي، هغو سره به تعلق قطع کوي، د هغو سره به ملګرتي نه کوي. ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، د جنازې لمنځونه به یې نه کوي، دوستانه به یې سره نه ساتي. په
په خبره باندې پوه شوي. هلته د اعداء الدین سره قتال و، دلته د اعداء الدین چې د منافقینو په شکل کې دي دو سره قطع تعلق حکم ده. نو دا شیونه د ربط وو. او دعوا د صورت چې کوم ده په د سورة التوبه کې هغه قتال ده او جهاد ده په مخالفت جمیع دشمنانو د موحدینو کې، د توحید او د اسلام په مقابله کې چې څومره دشمنان دي د هغو ټولو سره د جنگ حکم ده. دعوا د قتال ده پکې چې شپږ ځل په سوره توبه کې دعوا د قتال ذکر شوې ده. دعوا د توحید 3 ځل پکې ذکر شوې ده او د دې لپاره متفرق آیات راوړي دي. او بیا به مخکې اسماء حسنا بیانوي په 14 نامونو د الله سره، بیا به هغې نه بعد صفات فعلیه د الله بیانوي په 19 سره. خلاصه د صورت دا ده چې احوال د مشرکینو او احوال د اهل کتابو او احوال د منافقینو، او بیا په آخر صورت کې به احوال د صحابه کرامو او د مؤمنانو بیانوي. په خبره باندې پوه شوئ که نه؟ پهله به سورة التوبه احوال د مشرکینو بیانوي، بیا به هغې نه بعد سورة التوبه احوال د اهل کتابو بیانوي، بیا به هغې نه بعد په 3 نمبر کې احوال د منافقینو بیانوي، په آخر صورت کې به احوال د مؤمنین صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او د هغوی صفات و ذکر به کوي. نو سبب د دغه صورت چې دا سورة البراءت ولې نازل شلو، د دې دپاره مفسرینو ډېر عجیبې خبرې کړي دي. د دغه سورة توبه نازلېدو اسباب څه وو، شان نزول څه وو؟ شان نزول دا و چې په 6 کال د هجرت کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې د عمرې په نیت باندې سره د صحابه کرامو را روان شلو. چې کله دی راورسېدلو نو د مکې مشرکینو دته اجازت ویر نه کړو چې دی دلته عمره ادا کی، او عمره کی بغیر احرامونه همدغسې کلاو کړل او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو واپس شو. خو دلته یوه معاهده وشوه د حدیبیې په مقام باندې. حدیبیه تاسو د الله ټول بوزي، زه حدیبیې ته لاړ یم. د صلح حدیبیه، حدیبیه د یو ځای نوم ده. هلته یوه معاهده وشوه. په هغې معاهدې کې څه فیصله جات وشول، په هغې کې هغې چی د نکات تاسو ته 2-3 زه بیانوم. نمبر 1 په هغې کې دا معاهده وشوه چې د دې معاهدې ټایم به تقریبا 10 کاله وي. څومره؟ 10 کاله به دا معاهده وي. دویم دا اعلان وشولو چې کوم خلق د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو سره کوم قوم ملاوېدل غواړي هغه د هغو سره شریک شي، کلاو اجازت ته. او چې کم خلق د مشرکین مکه سره حلیف جوړېدل غواړي، ملګري جوړېدل غواړي، د دوی سره اعلان وکړي. د دوستنې ته یی حلیف، څه ته یی؟ نو قبیله خزاعه اعلان وکړو چې موږ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې حلیف جوړیږو. او د دې په مقابله کې بنی کنانا سنمایوا بنی کنانا اعلان وکړلو چې موږ د قریشو ملګرتیا کول غواړو. دا دی طرف تشول او قبیله خزاعه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تشوا. نو دا قومونو ته اختیار ملاو شلو. دریمه معاهده دا وشوه چې د 10 کاله معاهده چې کومه د جذبندۍ او د جګمندۍ وشوه، دې کې به دا شرط وي چې چا ما سره حلیف شولو، لکه خزاعه دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حلیف شلو، که په دې باندې چا هم حمله وکړله، دا حمله په محمد رسول الله تصور کیږي. ګوره دې ته غیرت یی، ښه دې ته ایمان یی. او دغه رنګ که په بنی کنانا باندې چا حمله وکړله، دا به په قریشو باندې دا حمله تصور کیږي. نو سلسلې اورېدلې چې لږ وخت تیر شولو، بس په دې قبیله خزاعه باندې بنی کنانا د شپې حمله وکړله، او قریش چې دوی د دوی اسلحې مدد وکړلو، ملګرتیا یې سره وکړله. خیال یې دا و چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به په دې شپې کې څنګه د اطلاع رسیږي. هغه ډېر لرې ده، هغه چې د دې احوالو نه خبرېږي په دې کې ډېر ټایم لګي. دوی د هغو ښه کلکه ملګرتیا وکړله او ښه دروند سپورټ یې ورکړلو.
نو د قبیله خزاعه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر را ورسولو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګیده کنه. نو رسول الله مبارک خاموشي اختیار کړه. د خاموشي دومره غبراهټ جوړ کړو چې په قریشو باندې ولګیدل چې د پیغمبر علیه السلام په خاموش شولو کنه. نو اوس قیزه ګرانه شوله. نو فورا یو میټینګ طلب کړلو او په هغې کې فیصله وکړله چې ابو سفیان چې دی د مکې سردار ده، دا تاسو فورا واستوئ چې دی هلته کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام حالات معلوم کړي. ښه کیسه یخه وي نو خپل دې رسي، او که بیا پوهېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه د جنگ تیاری کوي نو دی د فورا هلته سفارشي انتظامات وکړي او دوباره د تجدید معاهده وکړي چې تجدید معاهده وشي، جنگ به مو بس لیټ شي، جنگ به ونه شي، مو په امن پاتې شلو. نو ابو سفیان چې کله راغللو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جنگ خفیه تیاری شروع کړې وه. ده ته پته ولګېدله چې پیغمبر علیه السلام د جنگ په تیاری کې ده. نو چې کوم مشران کبار صحابه کرام یو سره به ملاقات کولو او ورته ویل چې یاره موږ سفارش ورته وکړه او لږ ورته ووایه چې موږ سره د کېناستی وکړي چې موږ دوباره تاسو سره تجدید معاهده کوو او موږ ته د په هغې خبرې باندې عفو وکړي. خو چا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخه کوی شوه. نو بس دغه سلسله وه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري چاته نه پرېښودل، ښه حلیف یې نه پرېږدول، بیا صحابه چاته څنګه پرېږدول؟ حلیف په خبرې باندې پوهېږئ که نه چې چا سره معاهدې کې شریک فی المعاهده و هغه بل چاته نه پرېږدول، بیا خپل ملګري خپل صحابه چاته څنګه پرېږدول؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په 8م کال د هجرت راووتو چې زه اوس در باندې حمله کوم. نو چې کله د مکې مکرمې ته راورسېدلو فتح مکه په دغې کال باندې وشوله او سبب د دوی دغه معاهدې ماتېدل شو او مکه یې فتح کړله. اوس چې کله مکه فتح کېدله په هغې وخت کې کوم حالات و دا به انشاءالله مخکې تاسو ته د یو آیت سره متفرق تفصیلات رسي هغه به زه تاسو ته ښیم انشاءالله العزیز. په فتح مکې کې د ده څه کردار و، په فتح مکې کې د صحابه کرامو کوم پوزیشن و او د هغې سره کوم احوال متعلقات دي هغه به زه تاسو ته مخکې وړاندې کوم. نو اوس چې کله دا وشولو چې فتح مکه وشوله هغې نه بعد په 8م کال باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج د پاره جناب سیدنا ابو بکر صدیق امیر الحج وګرځولو او ورته وی چې د حج قافله بوزه او په دوی ټولو باندې حج وکا. نو د مدینې نه د حجاجو یو ډېره ستره قافله د جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په قیادت کې را روانه کړه د امیر الحج شلو او دا آیتونه نازل شول چې براءة من الله ورسوله، د الله او د الله د رسول طرف نه هغه ټولې معاهدې د امن مو چې کړې وې تاسو بار بار معاهدې ماتې کړې. نو اوس الله او د الله رسول د هغه ټولو معاهدو نه د براعت اعلان کوي، اوس به در سره جنګ کوي. په دې کې براعت ته د هغو ټولو معاهدو نه چې هغه مشرکین مکه او دیگر متفرق باطل خلقو هغه معاهدات مات کړي وو. نو هغې په شان کې دا براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشرکین دا آیتونه نازل شول. نو اوس رسول غونې تاسو ته زه دا شی خیال غواړم چې د سورة التوبه په د اول کې دا بسم الله ویلې نشته. عموما په عام خلقو کې دا ځای زیر بحث وي دا نن زده کوي. مفسرینو لیکلي دي چې قرآن کریم کوم آیت په جناب جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د الله طرف نه رانازلولو نو بیا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ارشاد فرمایلو چې دا آیت د فلانکی صورت ته او د فلانکی آیت نه بعد ولیکا. بیا به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کاتب وحی یو صحابي راوغوښتو. کاتبین وحی څوک وو؟ صحابه کرام څوک وو؟ بلند اواز سره څوک وو؟ چونکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل د عدم تعلیم د چا انسان نه دا د نبوت دلیل وو چې د پچته یو یونیورسيټي کې په یو انسټیټیوټ کې په یو مدرسې کې چې ته سبق نه ویلې لیکن د دنیا په ټول امور باندې به داسې گفتگو کوله چې دنیا نن پر هغه تقاصر ده. نو د امي کېدل دا کمال نبوت ته. نو چې کله به وحی را نازله شوله بیا به یو صحابي راوغوښتلو چې راشه الله په ما قرآن نازل کړی ده خو ته یې ولیکه. نو قرآن کریم نازل شوی په الله په جناب رسول الله ده خو لیکلی چا ده؟
یعنی کوم شی د چې ته د صحابهو نه بغیر کوی شي د قرآن کریم کتابت چا کړی ده؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دا صحابي راوغوښتو چې دا په فلنکي صورت سره ولیکه او د فلنکي آیت نه بعد ولیکه. دا ترتیب د آیاتو او ترتیب د سورو چې کوم صورتونه الله جل جلاله نازل کړي دي دا ټول د جناب جبرائیل علیه الصلاة والسلام د تعلیماتو مطابق پیغمبر اسلام ارشاد کړي دي او صحابه محفوظ کړي دي. نن الحمدلله مو تاسو مخې ته پرته دي. نو دا ترتیب سره به دا لیکل کېدو. به چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف یوړو، جناب سیدنا ابو بکر اولین شخصیت و چا چې قرآن کریم جمع کړو. خو بیا هغې نه بعد دې ته کتابي شکل باضابطه طور پر جناب سیدنا عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه ور کړلو. چې کله د قرآن کریم کتابي شکل اختیارولو نو د سورة الانفال نه بعد سورة توبه راوړله او په دې کې بسم الله الرحمن الرحیم لو لیکل. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه عرض وکړو یا امیر المؤمنین یا عثمان بن عفان د قرآن کریم په دې ترتیب کې عجیبه کار دی وکړو چې دلته د بسم الله نه ولیکله. نو دې څه وجه ده؟ نو حضرت عثمان صاحب خو جامع القرآن وکنه څه شی و؟ دا صفات دا الفاظ دا کوي. حضرت عثمان څوک و؟ قرآن کو جمع کرنے والا. دا شخصیات صحابه کرام مو دا نن د کفر ایجنټان دا د غلاظت نه ډک دا په حضرت عثمان کې خبرې کوي چې قرآن کریم داسې مو د الله کتاب محفوظ د صحابه کرامو نه منتقل کړی دا او نن پرې مو محفوظ ګورو. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عرض کوي یا امیر المؤمنین دا د څنګه ترتیب وکړلو؟ نو او ته ووی چې د قرآن کریم چې کوم ابتدایي صورتونه دي چې په هغې کې د 100 آیتونو نه زیات دي دې ته یایي مئین. څه ته یایي؟ یعنی د 100 آیتونو. او دویم دی هغې ته یایي چې کوم د 100 نه کم 100 نه کم دي هغې ته یایي مثانی 7 مثانی. پوه شوې؟ او بیا چې کوم د هغې نه بعد وړه صورتونه دي هغه بیا هغې نه بعد دي. نو دوی ته عرض وکړو چې پکار خو دا ده چې د سوره توبه د سوره انفال نه ستر ده دا د اول لیکلی وی او بیا د سوره انفال د هغې نه بعد لیکلی وی. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې خبره دا ده چې مو چې دا څه شی تاسو مخې ته ایښي دي منتقل کړي مو دي دا ما ته چې کوم سند سره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلي دي نو دا په هغې طرز باندې دي چې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام به کوم صورت را نازلېدو چې کله به دا سر ته ورسېدلو بیا به بسم الله نازله شوله بیا به هغې نه بعد بل صورت نازل شلو. دا بسم الله به فرق و د دې دپاره چې د مخکې والا صورت ختم شلو بل شروع شولو. لہذا د بسم الله چې مو تاسو د هر صورت نه بعد یایو که نه دا باقاعده د قرآن کریم حصه ده چې الله پاک د هر صورت په اختتام باندې د بل صورت ته شروع کېدلو نه اول را نازله کړې ده. دا د یو صورت د بل نه فرق ده. دا باقاعده په نزول قرآن کې شامله ده. دا یو ځان ته مسله ده چې دا د هر صورت حصه ده او که نه ده دا یو ځان ته بحث ده. خو د نزول په اعتبار سره د هر صورت په ابتدا کې دا را نازله شوله. خو چې کله سوره توبه سوره انفال ختم شلو د سوره توبه نه مخکې دا نه در نازله شوی او سوره توبه د قرآن کریم په صورتونو کې آخري صورتونه دي چې کوم نازل شوي دي. د نزول په اعتبار سره سوره توبه د قرآن کریم په آخري صورتونو کې ده. نو چې کله دا راغلو چې دا اوس پته نه لګېده چې دا د سورة الانفال حصه ده او که نه دا ځان ته ده. خو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نه روایت ته چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې به د دواړو صورتونو ته ویلی شول قرنیین چې دا دواړه په خپله کې ملاو دي چې دا په خپله کې ملاو دي د مضمون په اعتبار سره. لہذا دا ما د هغې نه بعد ولګولو د سورة الانفال نه او د دې په منځ کې مو د بسم الله کوم لیکنو ځای چې دا مو خالي پرېږدولو دې دپاره
چې یو خدا په اعتبار د مضمون سره دواړه یو دي او دا مو ورستو نه ځکه ولیکلو چې په اعتبار د نزول سره سورة الانفال اول نازل ده او سورة التوبه د نه بعد کې نازله شوې ده ځکه ما دا په دې نسبت سره داسې ولګولو. دویم دا چې په جمع قرآن کې ما تاسو ته په ابتدا کې د دې ډېر تفصیلات ویلیو چې د قرآن کریم جمع کولو طریقه کار سو په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد د صحابه کرامو طریقه کار سو دا ډېر انتهایی د تحقیق نه کار اخیستل شوی ده. او الله پاک فرمایي کنه انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. د دې حفاظت لپاره الله انتخاب د صحابه وکړو چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګریو چې د هغوی په ذریعه سره مو ته محفوظ شولو نن الحمدلله مو تاسو ګرځو. نو یو خدا زدا کوي چې د بسم الله الرحمن الرحیم پکې نشته نو دا نازل شوی نه ده. اوس که یو عام سړی وي چې دنه تاسو کې چې یاره د سوره توبه مخکې بسم الله ویلې نشته وته الله نه ده نازله کړي نو چې نازله کړي نه ده ځان نه خو څوک لیکي نشي بس ځکه دغسې ده. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې د بسم الله چې ده دا د امن دپاره ده. څه شي دپاره ده؟ او د سورة التوبه چې ده په دې کې د امن او د امن کومې معاهدې شوې وي چې کومو کافرو ماتې کړې وي الله د هغې امن د معاهدو نه براعت کړی ده د مسلمانانو دپاره. لہذا دا د هغې متضاد شی ده د کافرو خلاف جنگ ده په دې کې. نو امن او جنگ خو نه په یو ځای کېږي. دا ګوره دلیل نه ده. معارف القرآن لیکلی دي چې دا یوه علمي نکته او علمي لطیفه ضرور ده خو سبب د بسم الله نه لیکلو دا نه ده چې په بسم الله کې امن ده او په سوره توبه کې د جنگ بیان ده. سبب هغه ده چې قرآن کریم کې الله جل جلاله د سوره توبه نه اول دا نازل کړی نه ده. اوس راشئ د دې متعلقات یو دوه مسایل زده کوي. نمبر 1 چې کله یو سړي تلاوت ختم کړلو د سوره انفال په آخر باندې لکه مو تاسو پرون ختم کړو و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله ان الله بكل شیء علیم. مو پرون درس چټی کړله نن چې اوس ما تلاوت بیا شروع کړلو نو اول مې اعوذ بالله وویله او بیا مې ورته بسم الله وویله. لہذا شرعي حکم دا ده چې کله یو سړی خپل تلاوت ابتدا د دې ځای نه کوي چې سورة التوبه سټارټ کوي نو اعوذ بالله به هم یی بسم الله به هم یی. په خبرې باندې پوه شوئ. خو کچا یو جاری تلاوت راوستو لکه اوس یو حافظ قرآن د تلاوت کوي او د آخري صورت د سوره انفال ختم کی او ورپسې سیده سورة التوبه سټارټ کوي نو بیا به دی په دې منځ کې بسم الله نه یی ځکه چې په نزول په اعتبار سره بسم الله راغلی نه ده. دا بعض خلق انپړي دي چې هغو دلته کوي چې اعوذ بالله من النار دلته ځان نه یو خپله اعوذ بالله جوړه کړې ده. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو نه د دې هیڅ قسم ته ثبوت نشته. دا اسې د ځان نه یو خپل خلقو شی جوړ کړی ده. په منځ تلاوت کې د دې بسم الله شته نه ده. دا داسې ده لکه چې یو سړی د منځ کې چې بسم الله شته نه او یو سړی یې ووایي دې به داسې کیفیت وي لکه یو سړی یې که نه قل اعوذ برب الناس ملک الناس بسم الله الرحمن الرحیم من شر الوسواس. دا لکه ځان نه یې پکې نه بسې ځکه چې په قرآن کریم کې یو شی د نزول په اعتبار سره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت نه ده صحابه کرامو نه روایت نه ده نو دا داسې ده لکه ځان نه پکې خپله یو آیت نه بسل. په خبرې باندې پوه شوئ. ما خیال د نن دا آداب صحیح دي. انشاءالله نور درس سره متعلقات سبا نور مسائل دي په هغې باندې به انشاءالله سبا بحث کوو.